الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې موږ د انبیاء علیه السلام او د ایمان په باره کې څه مختصر شانتي خبره کړې وه چې انبیاء علیه السلام د ایمان د ارکانو کې څلورم رکن دی، په دې باندې ایمان لرل. هغه کې موږ سر خبره کړې چې اولین خبره دا ده چې په انبیاء علیه السلام باندې سړی ایمان راوړي او په هغې باندې باور او اعتماد وکړي دا د الله پاک جل جلاله هغه کسان دي چې د هدایت په خاطر را لېږلي شوي دي. مخکې مې ویلې چې د هدایت دوه ذریعې دي او دوه وسایل دي چې یو ته کتاب الله او بل ته رجال الله. کتاب الله په باره کې موږ مخکې خبره کړې وه او اوس د رجال الله چې د الله پاک انبیاء علیه السلام دي موږ ویلو. پرون درس کې یو خبره دا وشوله چې انبیاء علیه السلام چې الله جل جلاله د خپل رسالت دپاره او د خپل نیابت دپاره انتخاب کړي دي، نو په دې کې څه خوبیانې دي، څه امتیازات دوی درلودل چې الله پاک دا انتخاب کړه. هغه کې موږ دوه حدیث بیان کړی. یو حدیث دا و چې الله عز وجل د ټولو انسانانو د اول نه نیولې تر اخره چې څومره پیدا کړي د هغوی زړونو ته یې وکتل، هغوی کې چې کوم استعداد او صلاحیت موجود و نو هغه چې تر کوم کسان ټاپ ترین و او اول درجه ترین و هغه د ځان دپاره جدا کړه، هغې ته نبوت ورکړي او په هغې ټولو کې اول نمره د ټولو نه بهترین چې و هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه نبوت آخر زمان یا هغه خاتم النبوت هغه ته ورکړي. او دویم حدیث مې ورنستلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې ته فرمایي چې ما ته جبریل علیه السلام دا خبره وکړه چې زه په ټولو هغه کې وګرځم شرق و غرب کې ستا نه مې بهتر بل څوک پیدا نه کړي. دا موږ تېر درس کې په دې باره کې خبره کړې وه. نن دا خبره کوو چې انبیاء علیه السلام کوم صفات لري او کوم هغه لوازم دي چې هغه باید خامخا په یو پیغمبر کې موجود دي او د همغه صفاتو په اساس باندې الله عز وجل دا خلک انتخاب کړي دي. ځینې شیان داسې دي چې انبیاء علیه السلام یې په فطري لحاظ لري، په طبیعي لحاظ لري. ځینې داسې دي چې الله پاک جلو په هغوی کې ایښي دي او هغه د دې په خاطر چې دا وظیفه د دې ډېره درنده ده، مسؤلیت یې ډېر دروند دی. نو ځینې صفات الله په خپله پکې او ځینې دا دی چې خپله لري. دا اووه صفات دي. دا اووه صفات موږ بیانوو چې یو پیغمبر په دې صفاتو پېژندلی کېږي او دا صفات پکې موجود دي او دا صفات د صفات چې دا د ټول انسانانو دا ممتاز کوي، ځکه دا په نور انسانانو کې یي خو لږ پکې کم کمی. انبیاء علیه السلام که په پوره ډول باندې دا شی موجود دي. هغه صفات اول صفت دا دی چې انبیاء علیه السلام معصوم دي او دا بل صفت دا چې چا کې نشته چې هغه د معصوم دا معنی چې الله عز وجل انبیاء علیه السلام ګناه ته نه پرېږدي. دا د الله پاک د خوا نه یو امتیاز دی چې دوی ته ورکړی شوی دی. خپله انسان د بشري تقاضا او د بشري فطرت په حساب باندې، انسانیت په حساب باندې هغه نه ګناه کېږي، د ګناه هغه اراده په زړه کې تېرېږي، کله کله داسې حالاتو ته شوق برابر شي. خو الله عز وجل چونده دی، هغه نماینده دی، هغه ماډل دی. که ماډل خراب شي ټول شی خرابېږي ورسره. چې کله نمونه خرابه شي نو خامخا دا ټول لاندې شیان چې ټول ورسره خرابېږي. وروسته راځي چې کوم صفات پیدا دي چې انبیاء یې نه ولري. نو اول خبره دا چې الله پاک انبیاء علیه السلام ګناه ته نه پرېږدي. که په زړه کې وګرځي یو خبره نو الله پاک یې تنبیه کوي چې دا کار وکړي. دا انشاءالله وروسته به مثالونه خپله راشي واضح به شوې چې ولې نه پرېږدي. دویمه خبره دا ده چې الله پاک عز وجل دوی چې کله د دوی اراده وشي، د ارادې نه بعد چې کله عمل ته وړاندې کېږي په عمل کې الله په خپله مداخلت کوي مستقیما. داسې حالاتو شرایط برابري د پیغمبر نه ګناه ونه شي. او د دې اصلي وجه دا ده چې که څوک خپله ګناه کوي نو بل چاته څنګه وایي چې ته ګناه مه کوه. یو سړی چې خپله دروغ وایي نو بل چاته څنګه وایي چې ته دروغ مه وایي. یو سړی چې خپله غلا کوي نو بل چاته څنګه وایي چې ته غلا مه کوه. یو سړی چې خپله د خپل مور پلار د خلکو حقوق د ګاونډي نه مراعاتوي نو بل چاته څنګه ویلی شي چې ته دا حقوق مراعات کړه. چې خپله غلطي کوي نو بل چاته څنګه وایي دا غلطي مه کوه. یو سړی چې خپله رشوت خوري نو دا به کله چاته ویلی شي ته رشوت مه خوره. دا نظام چې خرابېږي یو وجه همدا وي چې د مشر نه کشر کې رشوتخواري، نو مشر کشر ته نشي ویلی چې ته مه کوه، چې نه یې کوي نو بس هغه هم رشوت ورشي دا هم پسې رشوت ورشي. نو ځکه انبیاء علیه السلام ته الله پاک یو خاص امتیاز ورکړی چې هغه معصوم ګرځولي دي، یعنې ګناه ته به بیخي نه نږدې کېږي او که کله نږدې کېږي الله پاک جل خپله مداخلت کوي مستقیما. یو مثال په قرآن عظیم شان کې راغلی دی او دا مثال په بایبل په دې نورو کتابونو کې هم شته چې یوسف علیه السلام چې کله مصر کې
زلمی شو او په اصطلاح سره ځوانۍ ته ورسېدو، الله پاک نیم حسن ورکړی و. یعنې دا ټول حسن په حدیث کې راځي چې کومه ښکلا او کوم ښایست او کوم حسن دی الله پاک په 100 درجو ویشلی، په 100 مرتبو باندې 9 نوي ځان سره ساتلي، یو برخه دنیا ته رالېږلی. په دې یو برخه کې نیم حسن یوسف علیه السلام ته ورکړی و او دا د زلیخا سره په کور عزیز مصر چې صدر اعظم د مصر و ده سره اوسېدلو. دی چې کله زلمی شو د زلمیتوب هغه زلیخا چې د عزیز مصر ښځه وه هغې دا خپل زړه پرې وبایلودلو بیخي. چې کله زړه پرې وبایلودلو نو یو وخت کې هر څومره چې تمې راتمې ورته وکړې یوسف علیه السلام په هېڅ صورت قانع نه کېدو. نو اخر یې داسې وکړه چې اطاق ته راوغوښتو، 7 دروازې وې دا ټولې بندې کړې، هغې ته یې قلفونه واچول او بالاخره مخې ته ودر ورته وویل چې ته زما غلام یې، ته زما خادم یې، ته به زما په هر صورت منې. نو هغه ورته ویل چې زه خود صحیح ده چې تا امر منم، خو زه خو داسې نه یم، داسې کار زه نشم کولی چې ما نه اصلي رب او خالق چې کوم زه پیدا کړی یم زه د هغه بنده یم، هغه رانه خفه شي، داسې کار زه نشم کولی. خو دروازې ټولې بندې وې، چاره نه وه. نو په دې وخت کې د الله پاک د خوا نه خاص مداخلت وشو. دا هغه راغلي دي روایت راغلی، یو دا چې جبرائیل علیه السلام ته الله پاک امر وکړي چې جبرائیل لاړ شه، زما پیغمبر په یو امتحان کې پرېوتی لاړ شه. نو جبرائیل علیه السلام چې کله راغی نو د یعقوب علیه السلام په شکل کې د خپل پلار په شکل کې ورته داسې مخامخ ودرېدلو. زلیخا خو نه لیدلو، خو ده لیدلو چې دا دی. دا یو هغه و چې الله پاک هلته هغه وکړي یعقوب علیه السلام جبرائیل علیه السلام هغه په شکل کې ودرېد چې کله یې پران ولیدو یو دم دی ورخطا شو. چې ورخطا شولو په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې ګوره منډه کړه، هغه ورته ویل دروازې ټولې بندې دي څنګه منډه کړم؟ ورته ته خو لاړ شه، ته حرکت وکړه. چې کله یوسف علیه السلام منډه کړه یو دروازه ورته الله پاک خپله خلاصوله. دغه د معصومیت نشاني ده چې الله پاک نه غواړي خپل انبیا علیه السلام په غلطۍ کې په داسې کار کې چې هغه د رسالت سره منافي په هغې کې واچي، خپله مستقیما مداخلت کوي. په زړه کې داسې خبره اچي. بل امام حاکم رحمت الله علیه امام بهقي یو روایت را نقل کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله ته یو قصه کوي، وایي چې زه کله ځوان وم، زلمی وم، لا پیغمبري او نبوت لا نه و راکړ شوی، داسې د 14 او د 16 کلو په منځ کې مې عمر و، ما به چوپاني کوله، شپنتوب مې کولو، د مکې د خلکو وزې او ګډې او رمه به مې څروله بیرون سارا ته. یو ځل خبر شوم چې په مکه کې ولې واده دی. نو ما ویل چې طبعا واده کې خو خوراک او څښاک او کم از کم دا مجلس او شعرونه او دا شیان به پکې، زه به لاړ شم د مجلس کې به برخه واخلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خپل ملګري ته ورته ویل چې دا زما رمه ته وساته، زه به نن شپه لاړ شم هلته په دې واده کې به شرکت وکړم. نو هغه سړي ورته ویل صحیح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه راغلم د واده ځای ته، چې کله راورسېدم چې څنګه کېناستم په دې ځمکه باندې نور نه یم پوه شوی، بس ویده شوی یم. او سهار داسې وخت راپورته شوم چې لمر راجګ شو، چې ګورم چې نه واده شته، هېڅوک هم نشته، قراري د هر څه ختم شوي دي. نو بېرته راغلم ملګري ته ورته ویل چې ما خو زه نه پوهېږم، ما باندې خوب راغی. ویل یو څه وخت چې تېر شو بیا په مکه کې یو بل واده شو. نو ما ملګري ته ورته ویل چې بل ځلې خو زه ویده شوی یم، که دا پرې ستا اجازه یې خیر دی، دا زما رمه ته وساته، زه به بیا ستا بله شپه یې ستا په خاطر باندې وکړم. نو بیا دویم ځلي بیا لاړم. بیا چې لاړم چې څنګه مجرد یې کېناستم، د کېناستو سره په ما باندې خوب راغی او داسې وخت زه راویښ شوم چې لمر ګرم شوی، په دې ګرمۍ نه زه راویښ شوم چې ګورم چې نه واده شته، هېڅ شی هم نشته بس. نو حضرت علي ته فرمایي چې په دا 2 ځلې زما په زړه کې داسې خبره ګرځېدلې چې ما د شان رسالت سره هغه برابره نه وه، او نور د دې نه وروسته الله پاک زه ساتلی یم د هر قسم داسې شیان نه چې هغه ما د رسالت او ما د وظیفې سره منافي و او مخالف و. نو دې ته ویل کېږي معصومیت. که کله هم د انسان سره داسې یو خبره د انبیاو سره پیدا شي نو الله پاک مداخلت کوي، او که کله داسې یو غلطي ته نه وشي چې د شان د رسالت سره منافي، نو الله پاک دستي وحی ورته رالیږي، ورته وایي چې ګوره دغه کار چې تا نه وشو دا خو بشري تقاضا وه، ستا نه وشو، خو بار دیګر داسې تکرار نه شي. قرآن عظیم شان کې سوره عبس او تولا دا سورت دی، سوره عبس، په دې کې یو واقع راځي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د سردارانو مشرکانو سره ناستو، د دین دعوت یې ورکولو او په دې امید و چې که دا سرداران د دین ومني نو د دین تقویت به راشي. په دې وخت کې عبدالله بن مکتوم په نامه باندې یو صحابي و چې 2 سترګې ړندې وې. نو دا راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوله دته نه، او د سردارانو به اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې موږ ایمان ځکه نه راوړو تابانې چې دغه غریبانان در سره شته، دا غریبانان سره څنګه موږ په یو مانځه کې په یو سب کې ودرېږو چې تر څو دا در سره ایمان نه راوړو. هغوی د فکر کولو چې د ایمان او عرش جدا جدا دي. نو عبدالله بن مکتوم چې کله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې لږ خفه شو چې دلته دا سرداران ناست دي او د هغوی یو شرط همدا دی چې دا خلک ځانه لرې کړه، نو موږ به تا سره کینو او پاڅېږو به او خبر به دې ومنو. خو ته په عیناً داسې وخت کې راغلی، نو تا خو بل وخت هم دا کار کولی شو. نو دا وچولی داسې لږ ترشوالی پیدا کړي، چې کله ترشوالی پیدا کړي بس الله پاک وحی راولېږل، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، ویلې چې وچولی ترش کې کله چې راغی ابن مکتوم
مظلوم هغه صحابي چې هغه په سترګو ړوند و هغه خو بیچاره یې پوښتنه کوله هغه څه خبره ده خلک یې نه لیدل ځکه د هغه سترګې ړندې نه پوهېده چې دلته څوک ناست دي خو راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو دستي ورته ویل چې ګوره بار دیګر دا خبره تکرار نه شي دا د تا د شان رسالت سره مناسبه خبره نه ده چې د یو خپل صحابي ته ډېر ځایونه داسې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تنبیه ورکړې ده چې کومه داسې غلطي ترې نه شوې ده چې هغه غلطي انسان عام کوي عام خلک کوي خو د رسالت د منصب سره هغه برابره نه وي نو داسې وحي ورته راځي هغه تنبیه کوي او داسې ګناهونه چې هغه ګناه حسابېږي غلطي حسابېږي هغه د پیغمبر نه کله هم نه صادرېږي نو دا یو صفت معصومیت شو چې الله پاک انبیاء علیه السلام معصوم ګرځولي دي خپل قصدن ګناه ته نه پرېږدي که د شوق هم کېږي د زړه هم کېږي او کوشش هم کوي پسې الله پاک یې نه پرېږدي ځکه د مقام داسې مقام دی چې هغې نه باید داسې شک پیدا نه شي آینده کې چې دا تا کول یو وخت یې دروغ ویل یو وخت یې غلا کړی یو وخت یې رشوت خوړلی د ته څنګه ماته دا خبره کوې نه دا زندګي باید بالکل پاک وي حتی قرآن عظیم شان کې یو آیات راځي چې دا 40 کاله دې پیغمبر ستاسو په کلي کې تېر کړه ستاسو په کور کې تېر کړه کله دروغ نه دی ویلي کله خیانت نه دی کړی چا حیا او عزت ته په بده سترګه نه دي کتلي هیڅ حق تر پښو لاندې کړی نه بلکې همیشه د خلکو په خدمت کې همیشه د خلکو خیرخوا نو څنګه دا 40 کاله یو خبره وه او چې نن پیغمبر دا وکړ تاسو ورسره مخالف شئ دا یو صفت معصومیت شو او دا په بل چا کې نشته انبیاء علیه السلام صرف معصوم دي ځکه د نور دا کار نه دی دغه دا کار دویم خبره دا ده چې انبیاء علیه السلام بوی بشر دا بشریت دوم صفت ده حتی امام الوسی رحمت الروح المانی مشهور تفسیر ده او علامه الوسی رحمت الله بغدادي دی لیکون کړي او د مؤلف ته دی وایي چې دا بشریت باندې ایمان لرل دا فرض عین ده لکه څنګه چې لمونځ فرض عین ده چې سړی لمونځ کوي دا عقیده بلري چې انبیاء علیه السلام چې دې دنیا ته راغلي دا بشر دي یعنی انسانان دي دا بل شان دي نو دا بشریت دی پیغمبران علیه السلام دا منل دي او د مشرکین یو غټ اعتراض امدا و په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې تم بشر یې مونږ هم بشر یې تم انسان یې مونږ هم انسان یو تم په دې مکه کې پیدا شوی مونږ په دې مکه کې پیدا شو ستا مور ستا پلار ستا خوراک خورې تجارت کوي هغه ضروریات چې مونږ یې لرو ته هم لرې تم خوراک ته ضرورت لري مونږ له ته واده کوي اولادونه ماشومان بچیان لري او مونږ هم لرو نو تا کې څه امتیاز دی چې ته اوس مونږ ته خبرې کوې چې زما خبره ومنئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله پاک په انا بشر مثلکم زم د تاسو شان بشر دا خبره تاسو صحیح ده لیکن یو امتیاز په تاسو لرم یوها الی ربی ما ته الله پاک وحی کوي دا وحی د ما امتیاز ده نه بوت ما امتیاز نه خو بشر نو بشریت د انبیاء علیه السلام یو صفت لازمی ده چې کوم انبیاء علیه السلام دنیا ته راغلي د خلکو د هدایت لپاره دا به بشري ځکه دا د بشر لپاره اوس خبره کوي بشر د خبره وړاندې کوي کله ملائکه وي نو خلکو به دا اعتراض کوي چې ملائکه ته خو نفس نه لري شیطان نه لري او بس خواهشات نه لري نو ته چې دا خبره کوي منځونه او د سره کې خو ته کوه مونږ نه شو کوله نو ځکه ورشه بشر راولېږلو او دا بشر چې کومې تقاضا انسانان لري دا پیغمبر لري خو د دې شیانو سره سره هغه پیغمبر په دې لاره باندې ځي خلکو ته دا ښودنه کوي لمونځ روژه زکات حج دا څونه احکام چې دا ټول په ځای کوي چې کوم شی منع شوي دی هغه نه ځان منع کوي نو ځکه دا صفت د انبیا علیه السلام د بشریت دا دویم صفت شو او دا علامه الوسی رحمت الله علیه چې دا فرض عین دی لکه څنګه چې لمونځ فرض عین دی په نبی علیه السلام په ټول انبیاو باندې دا ایمان راوړل چې دا بشر دي او دا انسانان دي دریم صفت د انبیا علیه السلام ناصحیت نصیحت دا معنا چې دی به د خپل قوم او د خپل خلکو خیرخواهي بدخواه به نه وي ځکه دا پیغمبر ته وظیفه هم دا ورکړی شوې ده چې ته خلکو ته خیر ورسوي چې دا خپله بېخیره وي او دا خپله نیت کې خیر نه وي نو دی به بل چاته څنګه د خیر لاره وښیي نو ناصحیت انی لکم ناصح امین هر پیغمبر چې خپل قوم ته راغلی اوله خبره هم دا ورته کړې چې ګوره زه تاسو ته الله پاک نذیر و بشیر رالیږلی یم خو ګوره زه چې یم ناصح امین زه یو داسې خیرخوا یم امین چې په دې کې یو ذره قدرې د خیانت خبره نشته نو زه تاسو د دې په خاطر راغلی چې تاسو ته خیر ورسم ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابي په دغه خبره کې ده او دا وجه ده چې زه تاسو ته خیر خوایم یو پلار چې د خپل اولادونو خیر خوایي د خپل اولاد څوک هم بدخوایي نه غواړي مور او پلار نو که کله خپل ماشوم ته خبره کوي نو هغه د زړه د اخلاص ورته چې ګوره بچیه که دغه کار ته خراب کې نو انجام به دا شي که ته دا درس نه وایې ته به ناکامېږې ته به یو لټېره شې بیا به څوک په کلي کې نه پرېږدي ځان سره نو که شوه که درس وایه ادب ساته د خلکو لحاظ ساته خلکو خدمت کوه چې یو شی نه جوړ شي او دا ځکه درته زه دا خبرې کوم چې ما در باندې زړه خوږېږي
ځکه ته زما اولاد یې، زما د جګر او د زړه ټوټه یې، نو ځکه دا خبره ته کوم. نو داسې فکر وکړه چې د انبیا علیه السلام د خپل امت چې کوم یو دی دا ټول امت یې داسې دی لکه جګر ګوشه، داسې د خپل جګر په شان. او بلکې هغې کې راځي، حدیثو کې راځي چې دا ټول امت د پیغمبر معنوي اولاد دي. نو اولاد د خپل مور او پلار د اولاد سره څونه مینه لري، نه ګرمۍ ته پرېږدي نه مریضۍ ته پرېږدي، او چې کله مریض شي نو ټوله شپه ورځ ورسره په عذاب وي، بېخوبي ورسره ټول مشکلات. نو انبیا علیه السلام د خپل امت په باره کې دغسې غم خوري. قرآن انسان فرمایي سوره التوبه کې اخرینی آیاتونه همدا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم. تاسو ته چې کلم تکلیف رسیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ډېر زیات خفه کېږي، او ځکه حریص دی په تاسو په خیر باندې. او دا داسې یو سړی دی چې همیشه تاسو د خیر کوشش کوي. بل ځای کې راځي سوره کهف کې راځي، نور درې ځای دا آیات تکرار شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید د دې خفګان نه بالاخره ته مړ شې چې دا خلک ولې ایمان نه راوړي، دا خلک ولې دوزخ ته ځي، دا خلک ولې په داسې لاره باندې ځي چې آینده انجام یې ډېر خراب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا ستا غم او دا ستا درد دومره ډېر دی چې کیدای شي ته د غم د لاسه بالاخره مړ شي. یعنی مطلب دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې، په فکر کې، په ذهن کې د دې خلکو غم دومره زیات و چې الله په خپله ورته فرمایي چې که ته دا غم همداسې ساتې نو بالاخره به ته به مړ شې. ته یې څه کوې، پرېږده به چې خلک ایمان راوړي که نه راوړي، خو دونه خو ورسره غم مه کوه. دې نه معلومه شوه چې انبیا علیه السلام کې الله پاک فطرتاً داسې یو ماده ایښې ده چې د خلکو په غمجن کېږي، د خلکو په خوشحالۍ خفه کېږي او خوشحالېږي، او د خلکو خیر همیشه د خلکو خیر غواړي. چې کوم ځای کې د خلکو ناخیري هغه کار نه خوښوي هغه ورته کوي. نو دا دریم صفت د انبیا علیه السلام دا شو چې دا ناصحین دي، ناصحیت صفت شو، همیشه خیر خوا دي. کلم د پیغمبر نه داسې هغه نه شو هغه د قوم مرکه، خو کم چې یو شی غواړي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما مثال داسې دی لکه یو دشته کې یو سړی اور بل کړي، او چې کله اور بل کې او شپه یې که خیال وي دا پتنګانو ملخان ټول ورته راځي، نو دا سړی دا پتنګانو دا ملخان داسې شړي دی خوا کوي چې مه راځئ دې خوا ته، خو ځینې ملخ او ځینې پتنګ درز به هغه کې ځان وغورځي، به د اور کې ایسته وسوځي. وایي زم کوشش کوم چې دا خپل امت خلک چې کوم دا د دوزخ نه منې کړم او دوزخ ته یې پرېنږدم. خو بعضې خلک داسې شي چې ما باندې غلبه وکړي بس درز ځان یې اور ته وغورځوي، چې اور زه څه وکړم ورسره. زما مثال داسې دی. نو د پیغمبر صفت ناصحیت او خیرخواهي شو، دا دریم صفت شو. څلورم صفت د پیغمبر دا دی چې هر پیغمبر خصوصا نبی اخر زمان دا به صادق او امینی، دا صفت لازمی دی. ګوره خائن سړی کله نشي پیغمبر کېدی، دروغجن سړی کله نشي پیغمبر کېدی، دا صفت لازمی دی انبیا علیه السلام دی چې هر پیغمبر چې دې دنیا ته راځي په ټول عمر کې به د دروغ نه ویل کېږي، خیانت به نه کوي، دی به داسې کار نه کوي چې هغه خیانت مو یا دروغ شي. نو ځکه انبیا علیه السلام ته الله پاک دا صفت ورکړی دی چې هره خبره کوي بالکل خلک مني. بخاری کې حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله اولین ځل خلکو ته اعلان کوو نو دا ټول د مکې خلک راوغوښته د صفا په غونډۍ باندې ودرېدل. یو خبره ورته وکړه چې ای خلکو زه تاسو ته یو خبره کوم، که زه تاسو ته وایم چې د دې غونډۍ شاته یو لښکر سپاره ولاړ دي او تاسو باندې حمله کوي، تاسو ټول د منځه وړي، دا خبره زما منئ که نه منئ؟ ټولو خلکو چې د ده دشمنانو و هر څوک ټول په یو اواز ورته ویلی چې بالکل دا خبره ځکه منو چې د تا د خولې نه تر اوسه یو لفظ دروغ نه دي وتلی، چې دروغ نه دي وتلی نو دا خبره هم صحیح ده چې دا ته وایي چې د دې غونډۍ تر شا باندې هغه دي. نو چې کله دا خبره خلکو وکړه چې اوس تا خبره منو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ګوره زه یو خبره تاسو ته کوم، هغه دا چې ووایي چې لا اله الا الله، غیر د الله نه په دې کائناتو کې بل څوک د عبادت مستحق نشته. لکه مخکې چې د ایمان بالله کې بیان کړه چې د دې ټولو کائناتو خالق و مالک هغه دی، نو بل څوک د عبادت مستحق نشته. دا خبره ومنئ. نو قولوا لا اله الا الله تفلحوا، که تاسو لا اله ووایئ نو تاسو به کامیاب شئ. یو ځل چې کله ابو طالب صاحب مریض و نو ابو جهل دا ټول مشران، بخاري کې حدیث راځي 10 کسان مشران غټ غټ مشران چې دا راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې کېناسته، نو ورته ویل چې ګوره ابو طالب ستاسې حالاتو نه داسې معلومېږي چې ته وفات کېږي مړ کېږي، نو مخکې د دې نه چې ته وفات شې د وراره دې راوغواړه، د وراره سره موږ ته یو خبره جوړه کړه. نو هغه سړی ولېږلو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. چې کله راغی نو ابو طالب صاحب ورته چې ګوره دا د قوم مشران دي ناست دي، تاسو په منځ کې یو خبره وکړئ. ته ورته نو بخاري کې حدیث راځي په نور کتابونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې کاکا زه د دوی نه صرف یو خبره غواړم،
یو خبره باندې اقرار وکړي نو بس دا داسې خبره ده چې دا خپل عرب به ټول دوی ته تسلیم شي او دا څومره چې غیر عرب خلک دا به ټول دوی ته ټکس ورکوي او جزیه به ورکوي یعنې دا ټوله دنیا به د دوی د حکومت لاندې شي چې دا خبره کله وکړه ابوجهل دا نور یو دم چې دا څومره مهمه خبره ده چې موږ ته کوي چې ټول عرب هم تابع کېږي او عجم به موږ ته دا ټول غیر عرب خلک به موږ ته جزیه راکوي موږ ته به ټکس راکوي موږ د حکومت د نظام لاندې به او ابوجهل خپله دا ګوره الفاظ همداسې دي چې ګوره ته خو یوه خبره لس خبرې دي منو یوه خبره خلاصه کړې وکه هغه خبره څومره مهمه خبره ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوره ووایي چې لا اله الا الله غیر د الله نه بل څوک د عبادت مستحق نشته نو یو دم ابو جهل وایي چې دا خو دا لس کاله ته کېږي همدا خبرې کوي چې لا اله الا الله موږ یې نه وایو بس ایسته مې لاسونه وپړقول ایسته جګ شو ځئ اما د خپل مور او پلار دین چې کوم دی همغه ټینګ کوي نو اصل خبره دا وه چې دې خلق به هغه اصلي خبره چې کوم یوه هغه انبیا علیه السلام ورته کوله او دوی یقین هم دا و چې دا خبره کوي چې کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه کومه خبره ووتله دوی به 100% په دې باندې ایمان اوي بخاري کې یو حدیث دی ویل چې یو ځل سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ مکې ته لاړو دی هغه دپاره د حملې دپاره چې کله هلته ورسېدو نو امیه بن خلب ته ورته وایي چې ما ته داسې وخت ګوره چې زه طواف وکړم چې خلک نه عام ځکه هغې وخت کې د مدینې او د مکې د خلکو ترمنځ اختلاف پیدا شوی رسول الله وسلم پر تګ باندې نو دوی ښه صحیح ده د غرمې په وخت کې خلک نه وي ګرمي نو ته به غرمې راشي دلته به هغه وکړي خو چې کله دوی راووته قسمت خبره دا وه چې ابوجهل اخوا نه راووته د یو کوڅې نه د هغه نه یې پوښتنه چې دا څوک دی دا سعد بن معاذ د مدینې سردار دی ښه د همغه سردار دی چې زموږ دښمن ته پناه ورکړې او لا دلته راځي دلته طواف هم کوي نو سعد بن معاذ ته ورته وایي چې ګوره معاذه که ته د امیه بن خلف مېلمنه وې نو دغلته مې اوس دا پښې در باندې ما ته ولیدل مې وژلې ته څنګه دلته راځې موږ دښمن ته دې پناه ورکړې او دلته راځې نو سعد بن معاذ ورته وایي چې ګوره ابوجهل که ته دا خبره کې ما د دې مکې نه منې کوې نو زه به تا د داسې شي نه منې کړم چې بیا به ته خپله پوه شې چې دا څونه دا تاسو تجارتي قافله دې مونږ په لاره باندې ځي نو زه به لاره در باندې بنده کړم په دې وخت امیه بن خلف ورته وایي چې ګوره سعده تا پېژنې دا خو زموږ د کلي او د دې ښار غټ خان او غټ ملک او غټ سردار دی د ده په مخ کې څنګه داسې سپین سترګې کوي نو بیا بن خلف ته ګورې امیه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې ته به د مسلمانانو په لاس باندې وژلی کېږې دا خبره چې ورته کړه یو دم سړی ورخطا شو چې ورخطا شو لاړو کور ته ښځې ته یې ورته ویلې خپلې ښځې ته چې ما ته خو د مدینې د یثربي ورور وویلې چې ته به د مسلمانانو د لاسه وژل کېږې نو قسم په خدای زه به د مکې نه نور نه وځم بس همدلته ومه چې ونه وژم چې کله د بدر غزا راغله د بدر په غزا کې ابوجهل پسې راغی په زور یې ځان سره بوتلو ښځې ورته ویل چې ګوره ابو صفانه تا ته خو هغه یثربي ورور ویلی و چې ته به وژلی کېږې د مسلمانانو د خوا نه نو ته خو ځې وی نوره چاره نشته ابوجهل مې نه پرېږدي خو زه به ځان سره وښم بیم اسب هم بیم که کله پوه شم چې د خطر خبرې یو دم په اس باندې پښې راوړم ورو به تختم یعنې دومره یقین دی دې خلکو دا چې دا به خامخا زه هغه کېږم نو موږ وویل چې انبیا علیه السلام ځینې صفات داسې صفات لري چې هغه د نورو انسانانو دا ممتاز کوي او دا ته نه جدا کوي دوی شان مرتبه او منزلت د دې صفاتو په واسطه باندې کېږي ډېر زیات پورته کېږي دا نور انسانان خپله دوی ته تسلیمي کړي هغه صفات موږ اووه صفات دي په اووه صفاتو کې اول صفت دا دی چې انبیا علیه السلام د ګناه نه پاک دي ګناه به نه کوي الله پاک یې خپله ګناه ته نه پرېږدي که ده په زړه کې اراده وګرځي یا قصد وکړي یا کوشش وکړي چې ګناه ته ځان نږدې کړي الله پاک یې نه پرېږدي په هېڅ صورت باندې ګناه ته ځکه دی نمونه دی دی ماډل دی دی یو قدوه ده چې دی خپله غلطي وکړي موږ تاسو په هغه کې یو متل دی چې مالګه چې شی خراب شي مالګه به ورواچي مالګه خرابه شي بیا به څه کوي نو چې پیغمبر خراب شي دروغجن شي خاین شي رشوتخور شي ډاکهمار شي نو بل چا ته به څنګه وایي دا کار مه کوه نو ځکه د انبیا علیه السلام یو صفت دا دی چې هغوی معصوم دي دویم صفت یې دا دی چې دا به بشر ځکه د بشر د هدایت دپاره راغلي نو بشر چې کله هغه کوي ورته وایي چې ته خو بشر نه یې ته ملایکه یې فرښته یې نفس شیطان هېڅ نه لري نو ته چې دا کارونه کوې ته خو یې کولی شي موږ یې نه شو کولی ځکه الله پاک انبیا علیه السلام بشر رالیږلي چې ټول صفات چې کوم یو په نور انسانانو کې شته دا په ده کې هم شته خو څه امتیازات یې ورکړي چې هغه دا اووه صفات دي نو دویم صفت بشریت او دا فرض عین ده په دې باندې عقیده چې زموږ ټول انبیا علیه السلام او د دوی په سر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بشر دی او که څوک دا عقیده ونه لري دا سره مؤمن نه دی ځکه فرض عین خبره ده دریم صفت یې موږ وویل چې ناصحیت دی خیرخواهي ده د انسانانو نو خلکو ته به همیشه د خلکو خیر غواړي د دنیا او د آخرت کامیابي غواړي د هغوی په غم باندې غمجن کېږي د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي چې هغوی ته کله تاوان رسېږي دی باقاعده ورباندې خفه کېږي ځکه خو الله پاک ورته فرمایي چې ته د دې خلکو په غم کې دومره غم مه کوه چې بالاخره د دې غم د لاسه به ته مړ شې ته به بیخي د منځه لاړ شې نو خو دا خبره ما ته پرېږده چې څه کار کېږي څلورم صفت صادقیت او امینیت دی چې پیغمبر به صادق او امین
کله به هم د خولې نه غلطه خبره دروغ خبره نه وځي او کله به هم په عمل کې خیانت نه کړي. د څلورم اساسي صفت دی دروغجن کله پیغمبر کېدی نشي، خائن کله پیغمبر کېدی نشي. نو صادقیت او امینیت یو د لازمي صفاتو د انبیاو نه دي چې دا داسې صفت دی چې خامخا په پیغمبر کې موجود دي او همدغه د امتیاز دی چې ورو ورو دا پورته کوي د درجاتو ته. الله پاک دې موږ تاسو توفیق راکړي چې خپل انبیاء علیه السلام وپېژنو، دا کوم صفات چې لري دا صفات په خپل ذهن کې وساتو چې الله پاک دې خلکو ته څونه امتیازات ورکړي، څومره اوچت صفات ورکړي چې د نورو انسانانو دوی فرق وشي. نو دا دې موږ تاسو په ذهن او عقیده کې راشي او بالاخره د هغوی مقام او مرتبه چې کوم یو د هغه ملحوظ وساتو او همغسې د هغوی سره خپل اداب او واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.